افغانستان کې د ګڼ شمېر کورنیو ترمنځ د اوږدې مودې دښمنۍ وي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د مسؤلینو علماو او قومي مخورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدلې شوي. د ننګرهار سره رود ولسوالۍ مرستیال مولوي اسد الله خادم وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره سره رود ولسوالۍ کې لسګونه دښمنۍ پر دوستۍ بدلې شوي دي او پاتې هغه به هم پای ته ورسوي چې کورنۍ له ډار پرته په سوله او امن کې ژوند وکړي. دغسې مشکلات او دغسې بدۍ وي د خلکو تر مابینه تقریبا 10 کاله 25 کاله 20 کاله دومره وخت پورې د خلکو هغه بدۍ پاتې وي او هغه ټول الحمدلله د اسلامي امارت تر راتګ سره د الله جل وشانه حل کړلې د دې ولس د سپینګیرو د علما کرامو په هلو ځلو او د دې په منډو باندې الله تعالی د ولس مشکلات حل کړي دي. د سره رود ولسوالۍ یو تن قومي مخبر حاجی فضل الله ستانکزی وایي په دې ولسوالۍ کې د ډیری کورنیو ترمنځ روغې جوړې شوې دي چې پخوا یو بل پسې ګوته په ماشه ګرځېدل خو اوس د یووالي او ورورولۍ په فضا کې ژوند کوي. سپینګیرو په واسطه باندې او د ولسوالۍ په همکارۍ باندې موږ سره یو وخت ولسوال او ماوین ټول را سره منډه تر صحنې را سره تللي دي هلته را سره ناست دي کومک را سره کړی ده نو دا موږ حل کړي دي. دا 1450 په هغې کې د مرګونو دي او شخصي د جایدادونو نور دعوې دا ټول حل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو بل قومي مخور عبدالمحمد له مسؤلینو غواړي چې د روغو جوړو او دښمنیو د ختمولو په برخه کې د خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. 40 کاله 15 کاله دغسې موضوعګان وي چې تقریبا 11-12 ځانې همدغسې وي چې دغه د دې خلکو ترمنځ موږ دغه روغې جوړې وکړو او اوس دغه د دښمنۍ ټکر ټول شوي دي د دوستۍ په ټغر کې ناست دي. د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دې وخته د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو کې نږدې 2000 روغې جوړې شوي دي او د پاتې دښمنیو د ختمېدو لپاره هڅې روانې دي.